درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو موږ چې کله شخص پوښتنه کوو په الماني ژبه باندې څنګه وایو سبا کومه ورځ ده یا د سبا څه شي ورځ ده، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Welcher Tag ist es morgen? Welcher Tag ist es morgen? سبا کومه ورځ ده. سبا جمعه ده، د مثال په ډول ده سبا جمعه ده. دغه جمله نو بیا په الماني ژبه داسې وایو: Morgen ist Freitag. Morgen ist Freitag مطلب سبا جمعه ده یا د جمعې ورځ ده. او دوستانو کله چې موږ په الماني ژبه باندې وایو سبا رخصتي ده، سبا رخصتي ده یعنې کار نشته، کار ته نه دی یا مکتب ته نه دی، موږ وایو سبا رخصتي ده. دغه جمله په الماني ژبه